استقلال آزادي د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست رهبرۍ د مبارکۍ پیغام د 1445 سپوږمیز کال د محرم میاشتې 28مه چې د 1402 لمریز لږدیز کال د زمري میاشتې له 24مې نیټې سره سمون خوري. پر همدې ورځ د افغانستان مجاهد ولس په خپلو قربانیو او سرښندنو سره افغانستان د امریکا او د هغوی د متحدینو له اشغال څخه آزاد کړ. پر همدې بنسټ د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست رهبري د افغانستان ټول مجاهد ولس ته د دغې ورځې مبارکي وایي. هیله ده چې افغان باغیوره ولس د اسلامي امارت له حکومت سره په ګډه د هیواد آبادۍ پر ځان بسایلي او اقتصادي پراختیا لپاره هڅې وکړي د یو پرمختللي آباد او ودان افغانستان په هیله. امداد نصرت الهی مبارک